د لغمان والي وایي که چیرته له شته امکاناتو سالمه ګټه واخلو باور ده چې د نړۍ له سیالو قومونو سره په یوه کتار کې ودرېږو. نوموړي دغه څرګندونې د لینکن ښوونیز مرکز د 2 کلن مزل د ارزونې په جوړو شویو مراسمو کې وکړې. په دغه مراسمو کې چې نن له غرمې وروسته ترسره شول پکې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف رنګ سربیره د بېلابېلو ادارو ځینو مسؤلینو، ځوانانو او ښځو ګډون کړی و. د لینکن ښوونیز مرکز مسؤل فائق شورش مېلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د لغمان والي څخه مننه وکړه چې په یاد پروګرام کې له دوی سره ګډون وکړ. نوموړي وویل د انګلیسي، کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې له دې مرکز شاوخوا 1100 زده کوونکي په وړیا ډول د 2 کلونو په جریان کې فارغ شوي. هغه ویل هڅه یې دا ده چې دا برخې لا پراخې کړي ترڅو د دې ولایت هېڅ بېوزله وګړي د زده کړې له نعمته بې برخې پاتې نشي. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د لینکن مرکز د مسؤل څخه مننه وکړه چې په وړیا ډول په دې ښوونیز مرکز کې ځوانان روزي. نوموړي زیاته کړه هغه ځوانان چې په ټولنیز خدمت بوخت دي یقینا یو مهم ماموریت ترسره کوي. هغه د تمثیلي پرچې د ترسره کوونکو څخه مننه هم وکړه چې مهم پیغامونه یې د خپل هنر له لارې له ګډونوالو سره شریک کړل. همداراز نوموړي په ځوانانو غږ وکړ ترڅو له فارغ وخته استفاده وکړي او د ټولنې لپاره د خیر کارونه ترسره کړي. دغه راز په دې راټولېدنه کې ګڼو نور ویناوال هم خبرې وکړې او د دغه تعلیمي مرکز په فعالیتونو یې خوښي وښوده.